السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان تېره شپه د هند پریمیر لیګ یا IPL کې د خپلې لوبډلې په ګټه په وروستیو اورونو کې ډېره زبردسته بهترینه توپوهنه ترسره کړل. له لوبې څخه وروسته د دوی د لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا د راشد خان په اړه تبصرې وکړې او ټام موډي هم د راشد خان په اړه ډېرې بهترینې تبصرې کړې دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ټول درته وایم. هاردیک پانډیا راشد خان چې په لوبډله کې درسره وي نو تاسو ته د حرام ساه درکوي. د هند پریمیر لیګ په لومړۍ لوبه کې د راشد خان د هر اړخیزې لوبې وروسته د ګجرات ټاینز لوبډلمشر هاردیک پانډیا د هغه ستاینه کړې ده. هغه یې په خپلو لوبډله کې غوره سرمایه بللې ده. هاردیک پانډیا وایي کله چې له تاسو سره په لوبډله کې راشد خان وي نو تاسو ته د حرام ساه درکوي. هغه لوبډلې ته ویکټ اخلي او د اړتیا په وخت کې منډې هم جوړوي او زموږ کار اسانه کوي. بلخوا راشد خان وایي چې ډېر خوښ یم چې د دې لوبې د مهم لوبغاړي رول مې ترلاسه کړ او د بیټینګ ښه والي له امله له روزونکو او لوبډلمشر مننه کوم چې په نیټ یا جال کې وخت راکړ او له باوره یې مننه کوم. د یادولو وړ ده چې راشد خان تېره شپه په خپلو 4 اورونو کې 2 مهمې ویکټې واخیستې او یوازې په 3 توپونو یې د لوبې 10 ګټونکې منډې جوړې کړې وې او خپله لوبډله یې د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې تر بریا ورسول. د سنرایزر حیدرآباد پخوانی روزونکي ټام موډي د لوبې وروسته د راشد خان په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د راشد خان بیټینګ په هغه وخت کې په اوج کې وي کله چې په یوه پاڼۍ کې له 10 کمو توپونو سره مخ کیږي. هغه زیاته کړه چې دا هغه وخت چې مخالفې لوبډلې ته هغه تر ټولو لوی ګواښ تمامیږي، خو که چیرې ناڅاپه په 10 اور کې توپخنې ته راسي نو دا به د هغه لپاره په بشپړه ډول مختلف حالت وي، نو هغه د 18 اور څخه وروسته ډیر خطرناک وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، په یوټیوب کې پوپل سپورټس درسره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز درسره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.